د میدان وردګو میدان ښار بازار یوه څنډه کې عبدالمحمد هغه څوک دی چې د لیلام بوټونو یو لوی دوکان لري. وایي دا له ګاونډیو هیوادونو او د هیواد له نورو ولایتونو راوړي. زیاتوي ګڼه ګوڼه ورباندې ځکه ډیره ده چې د توکو کیفیت یې ښه او له نور بازار څخه یې په کمه بیه پلوري. په دې میدان ښار کې د بوټو دوکان لرم، خپله دا د وینې چې بوټونه خرڅوم او د خبره د خپلو وطنوالو ته د خدمت په توګه یو خدمت کوم. بازار یې ښه ده الحمدلله، بیخي سم ده، او کله له پاکستان نه راوړو او کله که بیا هغه بیا دلته له کابل نه راوړو. دا په دې بازار کې یوازینی کس نه دی چې د لیلامیو کاروبار کوي. ترڅنګ شیر محمد هم لیلام توکي پلوري. نوموړی له خپل کاروبار خوښ دی او له همدې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. لیلامه مې راوړې ده، خو ښه ده بد نه ده، پزه د خدای ده، څه رزق خدای حواله کړی همغه رارسېږي. داسې لږ یخ په هغه موسم کې ښه وځي او موږ هم مثال د تازه شروع ورته کړې ده، په همدا څو موده کېږي چې کاروبار هم شروع کړی ده، خو ښه ده بد نه ده. په دې بازار کې بېلابېل ډوله ژمني لیلام توکي پیدا کیږي چې ځینې کسان یې د کمزور اقتصاد له امله د ښه کیفیت لرونکي توکي په نیمه بیه پیري. محمد خالد هم لیلام توکي پلوري. نوموړي ملي راډیو ته په خبرو کې وویل مثلا نوي که په 300 دا په 1.5 په 100 په 80 په 50 دغسې دي. ولا بیا هم په دې خاطر تر خوشحاله یم ځکه چې له بېکارۍ نه راته ښه ده، له کوڅه ګرځېدو نه ښه ده. تقریبا داسې د 200-250 ګټه راته پاتې کېږي. د خدای نه راضي او شکرګزار یې وو. لیلامي توکي چې افغانستان ته ډیری له نورو هیوادونو څخه واردېږي، کاروباریان یې وایي د کال په هر موسم کې ځانګړي پیرودونکي لري.